الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دټولن اول زپخوانی امن علي وزیر او د پی ټی ایم روح روا هغه مشر چې په د باندې لار بر پښتون ویاړ کو شکریا ادا کوو او زه مشر ته یو نوی مبارکباد ورکوو چې د انګور اډې دا قومي پرلت دا قومي پنډال دا قومي ګراوند دا صرف ځوانونه نه دی نیولی بلکې د دې شملورې د دې مشرونه دا علماء کرام دا نوجوانون د دغه مشترکه اتحاد دی دا قومي اتحاد دی د دغه قومي اتحاد افادیت د دغه قومي اتحاد فائدې په پیرا علاقه او په پیرا وزیرستان باندې نظر لګېدلی دی خلک مثال والا ورکوي چې هغه خلک چې کله د یوه سټیج نه کله د بل سټیج نه د چا توهین کېده چاته سپک الفاظ ویل شول نن دا د انګور اډې سټیج مثال ورکوي میشکه په غري نه کوي میشکه په ګړنګي نه کوي میشکه په مشکلاتي نه کوي خو میش یو شی زده کړی دی میش ادب زده کړی دی میش د مشرونه قدر زده کړی دی میش د علماء کرام قدر زده کړی دی نو ځکه نن دغه قدرمن پنډال ته داسې قدرمن مخاور مشرون ودرېمي میش د دغه مشرونه په توسط سره د دغه ریاست نه د ده د فوج نه د ده د سیول ادارې نه نن 22مه ورځ ده چې میش دا پرلت جاري ساتلی دی میش قومي مطالبات دي د میش قومي ډیمانډ دی خو هیچا په دا باندې غوږ ونه ګروه او هغه خلک چې د ده تاګ روتاګ د باډر سره تړلی دی د ده روزګار د باډر سره تړلی دی که په کوم ځای کې اوسېږي خو د ده موجودګي دلته په پنډال کې ضروري ده او ورسره د میش حق د میش حقوق چې د هر چا سره وي د مو بچای په دا پوه شوی دی چې د مو حق د چا سره دی د مو د مسلې حال د چا سره دی هر واکدار هر ذمهور هر مشر هر ځوان د خپل فرض ادا کو